बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو। खजूره یو داسې میوه ده چې په هر ځای کې په اسانه ملاویږي او په ښه ریټ باندې ملاویږي. خجوره د عربو په ملکونو کې ډېر په شوق باندې خوړل کېږي او د دې استعمال هلته ډېر زیات دی. د خجورې 1.5 سلنه زیات قسمونه دي او همدومره د دې فایدې هم دي. په نننۍ ویډیو کې به د خجورو فایدې بیانو او کوم ملګري چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو مهرباني دی وکړئ د هیلث ګایډر چینل دی ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو په 100 ګرامه خجوره کې 279 کیلریز وي، 0.2 ګرامه په دې کې چې د فیټ وي، 9 ګرامه پکې فایبر وي، 2 ګرامه پکې پروټین وي، 60 ګرامه پکې شوګر وي، 0.9 ګرامه پکې آیرن وي، 0.1 ګرام په دې کې وټامین ډي وي او په دې کې 60 ګرامه کیلشیم هم وي. په دې کې نورم ډیر نیوټرنز شته دي، خو دا پکې غټ ما تاسو ته بیان کړه. اسې خو د دې ډېرې فایدې دي، خو زه به تاسو ته یو څو بیان کم په کومو کې چې په لومړني نمبر باندې د زړه په مسلو کې ده. د کومو کسانو چې په وینه کې غوړوالی زیات وي، ټرایګلیسرایډ، د هغې لپاره ډېر زبردست چیز دی. په دې چې په دې کې موجود پوټاشیم او فایبر د کارډیو واسکولر ډیزیز لپاره هم ډېر فایده مند دی. د دویمه فایده د باول مومنټ سره ده. اکثر خېټه سخته وي یا زر خېټه د هغې نرمیږي، د هغې لپاره فایده مند دی. ولې چې په دې کې موجود فایبر د نرمې خېټې لپاره هم استعمالیږي او همدا فایبر په قبض کې هم ډېر کار ورکوي. درېیمه فایده د دې د سکین په باره کې ده. د دې د وجې سرمن پسته وي، نرمه وي، تازه وي، په دې وجه چې په دې کې وټامین سی او ډي ډېر په ښه تعداد کې موجود وي. څلورمه فایده د وزن په باره کې ده. که د چا وزن کم وي هغه هم ورسره سیټ کېږي او که د چا وزن زیات وي نو هغه هم ورسره سیټ کېږي. که د چا وزن کم وي نو د روټۍ نه بعد دی 2 دانې خجورې خوري، دې سره به د لږه زیاته شي. او که د چا وزن زیات وي نو د یو ټایم روټۍ دی پرېږدي، د هغې په ځای دی 3-4 دانې خجورې خوري، دې سره به وزن کم شي. پنځمه فایده یې دا ده چې کوم سټوډنټان سبق نشي یادولی، دماغو کمزوري وي یا چاته ډپریشن یا انگزایټي وي، د هغې لپاره هم فایده مند ده. دې چې په دې کې اینټي اکسیډنټ هم موجود دی کوم چې د دماغو لپاره ډېر ښه وي. شپږمه فایده یې د ګردو لپاره ده. د کومو کسانو چې د تشو متیازو په لاره باندې پروټین خارج کیږي هغې لپاره ډېر فایده مند دي او په دې کې فایبر زیات دي، نو د هغې د وجې د ګردې شګه او کاڼې هم ختمولی شي. د کومو کسانو چې ویښته کمزوري وي، 2 خولو والا وي او یا اوزي ډېر، نو د هغې دپاره هم خجوره ډېر فایده مند څیز دی. په دې چې په دې کې موجود شوګر د ویښتو جرړه مضبوطوي او ویښته ښایسته کوي. د کومو ملګرو چې مردانه کمزوري وي یا د هغې مني ټینګه نه وي یا یې په نفس کې سخوالی نه وي نو خجوره د هغې لپاره ډېره فایده منده ده. دغه کسان دې خجوره شروع کړي، انشاءالله 15 ورځو کې به ورته فایده ضرور میلو شي. د خجورې استعمال په 6 قسمو باندې کیږي. یو دا قسم دی چې ځان ته په جوسو موسو کې ګلنډر کې او وای چې هغې کې ملشیک جوړ کړي او ویس کړي، بلکې یو څو دانې خجورې څوک د شپې په اوبو کې کیږي او سهار په نهاره باندې سره د اوبو وخوري نو هم فایده منده ده. که داسې نشي کولی هرې روټۍ خوراک پسې دی 2-3 دانې خوري، دا هم ورته فایده رسوي. که داسې هم نه وي نو د ورځې دی 3-4-5 ټایمه 2-3 دانې خجورې خوري، دا هم ورته ډېره فایده رسوي. امید لرم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.